عبدالله سره د زلمی خلیلزاد تازه لیدنه یوې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې واشنګټن غواړي د بین الافغاني خبرو لپاره 2 لیستونه ولاړ شي. طرحهای خود را ما ارائه کردیم. امیدواریم است که به این طرحها توجه شود و او پذیرفته شود. طرف مقابل هم طرح خود را ارائه کرده و طرحها هم سرش بحث داریم و بحث ها باید نهایی شود و برسیم به یک توافق. په افغانستان کې د کرونا ویروس او په اړه جدي اندېښنې افغان حکومت وایي په تېره یوه میاشت کې له ایرانه نږدې 100,000 افغان کډوال هېواد ته راستانه شوي دي. یک افغانی میرفت در داروخونه که میگفت من سرما خوردم برام دارو بدی، سری او رو به سر میکرد، به مدت 2 روز جسد او رو بدن میکرد. خود ما در زیر آزی چند تا از جسدها رو ما دیدیم که بدن. او نړۍ د کرونا ویروس پراختیا د مخنیوي لارو چارو په لټه کې پر دې ویروس د اخته کسانو شمېر 221 ته رسېدلی دی. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1498 هجري لمریز کال د کب 29 او د 2020 میلادي کال د مارچ 19 نیټه ده. دا هم پوره خبرونه. بیان سید ادریس سادات. واشنګټن د روانو سیاسي اختلافاتو حل نه غواړي او هڅه کوي بین الافغاني مذاکراتو لپاره له کابل څخه 2 لیسته ولاړ شي. یوې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي تېره ورځ له عبدالله سره لیدلي، خو ظاهرا دغه هڅو نتیجه نه ده ورکړې او داسې ګمان ده چې واشنګټن غواړي له کابل څخه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره 2 لیسته ولاړ شي او په همدې دلیل د عبدالله ولسمشر غني ترمن د اختلافاتو په اساسي حل کار نه کوي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز ویلي چې افغان مشران باید ملي وحدت ته لومړیتوب ورکړي ځکه موازي حکومتونه به د افغانانو لپاره زیانناک وي. سپیدار ماڼۍ وایي د اختلافاتو د حل لپاره د دوی او مقابل لوري ترمنځ منځګړو کسانو هڅې روانې کړي، خو دوی ورسره په هممهاله توګه د والیانو او کابینې وزیرانو د ټاکلو طرحه هم تر لاس لاندې لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ولسمشر غني او عبدالله له لوري په هممهاله توګه د 2 تحلیف مراسمو له ترسره کېدو 2 ونې وروسته هم متحده ایالات د دواړو ترمنځ د جوړجاړي هڅې روانې کړي دي چې له کومې نتیجې پرته د دغو هلو ځلو په تړاو شکونه ډیر شوي دي. یوې سرچینې کابل نیوز ته ویل چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون هم له ډاکټر عبدالله سره کتلي او نن هم مجلس کړی، خو ظاهرا ویل کیږي چې امریکا په لوی لاس د دواړو ترمنځ د دغسې وضعیت دوام غواړي او په دې سره کوښښ کوي چې د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته له کابل څخه د پلاو 2 لیستونه لاړ شي. له دې سره هم مهاله د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په خپلو تازه ټویټونو کې پر سیاسي جوړجاړي ټینګار کړی او د موازي حکومت جوړېدل د افغانانو په زیان بللی دي. اوس وخت دی چې افغانان جوړجاړی وکړي، خپل منځي اختلافات لرې کړي او هغه سیاسي کړکېچ هوار کړي چې د ټاکنو او د 2 تحلیف غونډو نه رامنځته شوی. دغه کړکېچ امنیت ته زیان رسوي. کورونا وایرس مرګونه ګواښ رامخې ته کړی او له افغانانو غواړم چې خپل هیواد او خپلو خلکو ته لومړیتوب ورکړي او دا د ژوند او مرګ موضوع ده. افغان مشران باید د ملت یووالي ته لومړیتوب ورکړي او له هغې ساتنه وکړي. موازي حکومتونه ځواب ویونکي نه وي او افغانانو لپاره به زیانناک وي. پر حاکمیت رامنځته شوی خنډ باید پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې د عبدالله دفتر وایي سره له دې چې د والیانو او وزیرانو د معرفي کولو طرحه یې تر لاس لاندې ده، ورسره هم مهاله د اختلافاتو د حل لپاره دوی او مقابل لوري خپلې طرحې وړاندې کړي او منځګړي کسان هڅه کوي چې له بحث وروسته یو توافق سره ورسیږي. طرحهای خود را ما ارائه کردیم. امیدواریم است که به این طرحها توجه شود و او پذیرفته شود. طرف مقابل هم طرح خود را ارائه کرده و طرحها هم سرش بحث داریم
و بحثا باید نهایی شود و برسیم به یک توافق. قرارداد د جمهور رئیس صلاحیت دی چې د ټولو خواو د نظریاتو په پام کې نیولو سره داسې یو تصامیم ونیسي چې هغه د افغانستان په خیر باندې اوسیږي. اما دا په هیڅ صورت باندې په دې معنا نه ده چې د یو کاندید سره به معامله کېږي، د یو کاندید سره ته به سهم ورکول کېږي، یا به د یو کاندید سره جوړجاړی کېږي. امریکا داسې مهال غواړي چې له کابل څخه بین الافغاني مذاکراتو لپاره 2 لیست ته ولاړ شي چې په پام کې وه د مارچ په 10مه نیټه بین الافغاني مذاکرات ترسره شي. خو د افغان حکومت لخوا د زندانیانو د خلاصون په شمول د پلاوي جوړېدل وځنډول شول. ناټو وایي په افغانستان کې د روان سیاسي وضعیت په تړاو اندېښنه لري. د ناټو سرمنشي وایي د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او 2 اونۍ مخکې کابل ته سفر هم کړی و. اوس هڅه کوي چې په افغانستان کې د رامنځته شوي سیاسي بحران لپاره سیاسي حل لار پیدا کړي. د ناټو سرمنشي وایي تمه لري ډاډ ترلاسه کړي چې د سولې پر هوکړه عمل کېږي او بالاخره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې هم پیلېږي. سټولټنبرګ وایي له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتو بهیر روان دی چې له 12,000 ته رسېدلی او د ناټو ټول غړي هیوادونه هم دا بهیر عملي کوي. امریکا متحده ایالات وایي طالب بندیان د ژر تر ژره خوشي شي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د واشنګټن او وسلوالو طالبانو د هوکړې له مخې دواړو لوریو د هوکړې د عملي کېدو ژمنې کړي، خو تر دې نیټې هیڅ بندي نه دی آزاد شوی او باید دغه بهیر ژر تر ژره پیل شي. یو شمېر پخواني طالب چارواکي وایي امریکایي لوري وسلوالو طالبانو ته ډاډ ورکړی چې پر خپلې ژمنې ولاړ دي او په راتلونکو 3 ورځو کې به د زندانیانو موضوع روښانه شي. بلخو افغان حکومت وایي د بندیانو آزادولو په برخه کې د دوی موقف وخوانه دی او د ولسمشر غني په فرمان کې راغلي طالب بندیان به هغه مهال خوشي کېږي چې د جګړې کرښې ته د نه ستنېدو په اړه تضمین ورکړل شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې په اساس ټاکل شوې وه چې د مارچ په 10مه نیټه د طالب بندیانو د آزادولو بهیر پیل شي، خو ظاهراً د حکومت د مخالفت له امله دغه بهیر ځنډېدلی دی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې امریکا د سولې توافق په اساس ژر تر ژره د بندیانو د آزادولو غوښتنه کوي. خلیزات وایي سره له دې چې په دې برخه کې توافقات موجود دي، خو تر اوسه هیڅ بندي نه دی آزاد شوی. متحده ایالات غواړي چې د امریکا او طالبانو د توافق سره سم د بندیانو خلاصون ژر تر ژره پیل شي. که څه هم دواړو غاړو ژمنه کړې چې داسې به کوي، خو تر دې نیټې هیڅ بندیان نه دي خوشي شوي. هغه وخت راغلی دی چې د بندیانو د خلاصون چارې پیل شي. د افغان سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی چې تازه له دوحې څخه کابل ته راغلی همداراز وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې په اساس طالبانو ژمنه کړې چې آزادونکي کسان به بیرته د جنگ میدان ته نه ستنېږي. پخواني طالب چارواکي هم وایي چې امریکا طالبانو ته ډاډ ورکړی چې پر خپل تعهد ولاړ دي او 2-3 ورځو کې به د طالب زندانیانو د آزادېدو برخلیک روښانه شي. امریکایان هم طالبانو ته دا وایي چې موږ په هغه خپل تعهد وعده چې درسره کړې ده په هغه باندې ولاړ یو، زندانیان در خلاصوو. داسې معلومیږي چې دا 2-3 ورځو کې به د زندانیانو موضوع معلومه شي چې څه وخت به پیل کېږي. افغان حکومت وایي چې د بندیانو په تړاو د دوی موقف کې تغییر نه دی راغلی. د ولسمشر د فرمان په اساس دا پروسه پر مخ وړي. د ملي امنیت شورا دفتر وایي څوک چې د سولې په نوم خوشي کیږي باید بیرته جنګ ته ونه ګرځي. د بندیانو په ارتباط زموږ په موقف کې تغییر نه دی راغلی، لکه څنګه چې د جمهور رئیس فرمان کې راغلی دی. موږ آماده یو چې دا پروسه مخته یوسو. اما مهمه ده چې طالبان افغان وژنه او مسلمان وژنه ودروي او موږ ډاډه سو چې هغه څوک چې د سولې تر نامه لاندې خوشي کېږي بیرته جنګ ته نه راګرځي. د امریکا له لوري د سولې هوکړې د عملي کېدو غوښتنه داسې مهال ده چې ویل کېږي له تېرو 2 ورځو راهیسې په څرخي پله زندان کې د بندیانو د بایومټریک بهیر متوقف شوی دی. د کرونا ویروس له امله د کاغذي او برېښنایي تذکرو د ویش بهیر درول شوی دی. افغان حکومت وایي د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره په کابل او ولایتونو کې د کاغذي او برېښنایي پیژندپاڼو د ویش بهیر بند کړی او خلک باید په نوي کال کې له راټولېدنو او تجمعاتو ډډه وکړي.
حکومت تر دې مخکې د نوروز جشن او نور مراسم هم لغوه کړي دي. په ورته مهال کابل ښاریان وایي سره له دې چې په کابل کې د توکو بیې کنټرول شوي، خو د دې ویروس له امله د توکو بیې خورا لوړې شوي دي. د کرونا ویروس یا کووډ-19 د مخنیوي لپاره حکومت د نوي کال هر ډول لمانځنه چې له امله یې تجمعات رامنځته کیږي لغوه کړي دي. د ولسمشر سلاکار وحید عمر د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې په نوي کال کې د نوروز مانځنه منع ده او ټینګار یې وکړ چې خلک باید له تجمعاتو څخه ډډه وکړي. عمر وایي چې د کووډ-19 یا کرونا ویروس د مخنیوي لپاره کابل او ولایتونو کې د کاغذي او برېښنایي تذکرو د ویش دفترونه هم تړلي دي. سر از امروز فعالیت‌های اداره ثبت احوال نفوس هم با بعضی استثناءات محدود شد، معطل شد تا یک زمان تا اطلاع بعدی. بلخوا بیا عامې روغتیا وزارت وایي چې د پنجشنبې په ورځ هیڅ کومه مثبته پیښه له دوی سره نه ده ثبت شوې. دوی وایي چې د نورو ولایتونو په شمول په هرات ولایت کې تدابیر نیولي دي. د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې له دوی سره 340 مشکوکې پیښې ثبت وې چې له جملې 314 منفي 22 مثبت او 15 نورې د کار لاندې دي چې نتایج به یې وروسته شریک کړي. تا الحال در مجموع 340 سمپل مشکوک با لابراتوارهای مرکزی مواصلات ورزیده که از او جمله 22 واقع مثبت است، 313 واقع منفی و 5 واقع هم نتایجش زیر کار است که به هموطنا شریک ساخته شود. د عامې روغتیا وزارت د کووډ-19 د مخنیوي لپاره په هوټلونو، ملي بسونو او نورو موټرو کې دوا پاشي هم پیل کړې ده. خو د کابل ښاریان بیا دغه اقدامات د بسنې وړ نه بولي او ټینګار کوي چې حکومت دې د ویروس د مخنیوي لپاره جدي کار وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي همداراز د قیمتونو د لوړوالي په تړاو وایي سره له دې چې یو څه کنټرول شوی، خو بیا هم د پخوا په څیر هر څه 2 برابره پر خلکو پلورل کیږي. دا مهم ځایونه چې کوم دي دوا پاشي کوي دولت دغه کې باید جدي اقدام وکړي، جدي دوا پاشي دی وکړي. دا څوک چې له ایرانه خارج مارس کیږي همدغه ځان سره مرض راوړي. کابل خدا مرض نسته، همدغه ایران که صحیح چکی مردم زیاد میبره ذخیره میکنه، خصوصا نمی شهروندان کابل. از این خاطر وقتی که تقاضا زیاد شود در شهر طبعا 1% مواد بالا میره قیمتش. اما فعلا خو 100 روپیه قیمت شده از سابق کده. عام خلک د کرونا ویروس له خپرېدو څخه په داسې حال کې اندېښنه ښیي چې اوس مهال د افغانستان په ولایتونو کې 22 د کووډ-19 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ډېری په هرات ولایت کې دي. بلخوا د کرونا ویروس له امله په یوه میاشت کې نږدې 100,000 افغانان له ایران افغانستان ته راستنه شوي دي. په هرات ولایت کې د روغتیا وزارت چارواکي وایي په ایران کې د کرونا ویروس له امله دغه هیواد افغان کډوال د صحي کنوانسیونونو خلاف افغانستان ته رالیږي. له ایران یو شمېر راستنه شوي افغانان د ایران امنیتي او صحي کارکوونکو له ناسم چلنده شکایت کوي. وایي په ایران کې د کرونا ویروس تر خپرېدو وروسته درملتونونه او صحي مرکزونه افغانانو ته صحي خدمات نه وړاندې کوي. ایران کې د کرونا ویروس خپرېدو له امله سلګونه افغانان هره ورځ له دغه هیواد څخه افغانستان ته را روان دي. راستنه شوي افغانان د دوی پر وړاندې د ایران د صحي او امنیتي کارکوونکو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي ایران کې د کرونا ویروس تر خپرېدو وروسته کله چې به افغانان صحي مرکزونو او درملتونونو ته د عادي ناروغۍ د درملنې په هدف ورتلل، د هغوی له لوري به قرنطین کېدل او 2 ورځې وروسته به جسد دوی ته تسلیمېده. یک افغانی میرفت در داروخونه که میگفت من سرما خوردم مرمه دارو بدی، سری او رو به سر میکرد، به مدت 2 روز جسد او رو بدر میکرد. خود ما در حضور قاضی چند تا از جسدها رو ما دیدیم که بدر کرد. اصلا تداوی نمیشه، برین در کشور خودتان. ما تو مغازن که میرفتیم مثلا نه ماکس میداد نه دستکش میداد، اصلا به توجه به افغانه اصلا نمیشد. زمونږ ایران ته د کار لپاره تللي وو، کله مغازې ته تلو مثلا ډوډۍ نه راکوله، مثلا امکانات یې سم نه وو، مثلا ماکس موږ ته نه راکوو. موږ چې لږ سره هم کېدله ډېره تللی نشو دواخانې ته، مثلا دره ماموره راتله دستمن کولو بوی مثلا بیخي معلومات یې نه کېده. په ورته مهال د عامې روغتیا وزارت چارواکو د دې ویروس د تشخیص لپاره هرات کې د حرارت سنجۍ دستګاه لګولې،
څو پر کرونا وایروس اخته کس په دقیق ډول تشخیص شي. په ورته مهال د امنیتي روغتیا وزارت مرستیاله د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې ایران د ټولو صحي کنونسیونونو خلاف افغانستان ته افغان کډوال رالیږي. متاسفانه یک جایی شما شاهد از این بودین که یک 2 ماه پیش به این رقم کس نمی آمد، اما حال ما می بینیم دیگه به این صورت عوض از این که آیسته آیسته اینا را روان کنن، اگر روان هم میکنن اما به صورت دسته جمعی در کدام کمپ یا هر چیزی که از در اونجا میبرن و از اونجا میارن که این نمی در اون کمپ خطرناک است و در اینجا خطرناک است. د وروستیو شمیرو له مخې له تیرې یوې میاشتې راهیسې افغانستان ته له 100,000 زیات افغان کډوال راستنې شوي دي او چارواکي وایي د کډوالو د راتګ شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. شیوع ورز کرونا در کشور جمهوری اسلامی ایران باعث از این شده که هموطنان ما به خاطر نگرانی از مصاب شدن به مرض ترجیح بدن برگردن به کشور و از اول اوت این روند از آغاز یافت تا دیروز که ما آمار را از دیتابیس جمع کردیم اضافه تر از 90,000 هموطن ما به شکل داوطلب خود به خودی وارد کشور شدند. تر اوسه په ټول افغانستان کې د کرونا وایروس 22 مثبت پیښې ثبت شوي دي چې ډېری هغه یې په هرات ولایت کې دي. چارواکي وایي افغانستان کې پر کرونا وایروس اخته کسان یا وروستیو کې له ایران څخه راستنه شوي او یا هم له هغو کسانو سره تماس کې دي چې له ایران نه راغلي دي. د 1498 هجري لمریز کال د سیاسي جنجالونو، ملکي تلفاتو او نورو ستونزو ترڅنګ د سولې لپاره مهم و. د چارو شنونکي تیر کال د حکومت دننه اختلافات او له ټاکنو راپورته شوي سیاسي جنجالونه د سولې بهیر د زیانمنولو هڅې بولي، خو د امریکا متحدو ایالتونو او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې لاسلیک مهم پرمختګ ګڼي. څارونکي وایي د 1498 هجري لمریز کال د ولسمشریزو ټاکنو مشروعیت د خلکو د کم ګډون له امله تر پوښتنې لاندې راغلی او د 2 ولسمشرانو په توګه د تحلیفونو ترسره کېدو د افغانستان حیثیت په نړیواله کچه زیانمن کړی دی. دوی وایي تیر کال په شپنیو عملیاتو، چاپو او هوایي بریدونو کې د ملکي تلفاتو کچې د لوړېدو سربیره امنیتي وضعیت خراب شوی، اقتصادي ستونزې اوج ته رسېدلې او د کمزوري حکومتولۍ له امله د فساد کچه لوړه شوې. خو د کوویډ 19 یا کرونا ویروس له امله افغانستان اوس له یوې نوې ننګونې سره مخ دی. 1498 کال د نورو هغو په څیر د ملکي تلفاتو له پلوه مرګونه کال یادېږي. په دې کال کې د جګړې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 2819 تنه ملکي وګړي وژل شوي او 2955 تنه ټپیان شوي دي. 1498 کال چې راپورته شویو سیاسي جنجالونو او اختلافاتو پکې فرصتونه وننګول او د دایمي سولې ټینګښت هیلې ټکنۍ کړي. له 8 میاشتني ځنډ وروسته د ثور په 6مه د ولسي جرګې 11مه دوره افتتاح او په تعقیبي 3 ورځې وروسته له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره 4 ورځنۍ مشورتي لویه جرګه په پلازمینې کابل کې دایره شوه. د تیر کال مهمو پیښو په سر کې انتخابات ځای لري. د ولسمشرۍ نمایندانو د ټاکنیزو اصلاحاتو په پار د کمیسیونونو نوې رهبري وټاکله، خو د انتخاباتي اصلاحاتو د نه عملي کېدو ترڅنګ په ټاکنو کې د خلکو ګډون خورا کمرنګه و. د چارو شنونکي وایي حکومت او کمیسیونونو د رڼو ټاکنو ترسره کولو لپاره سیاسي اراده او ژمنتیا نه لرله او انتخابات فقط په قدرت کې د حاکم ټیم پاتې کېدو او د سولې ضد هڅو برخه وه. او له دې پروسې سره سیاسي او عجولانه برخورد د موازي حکومت پر اعلان سربیره ارګ او سپیدار ماڼۍ په هممهاله توګه د لومړي ځل لپاره د 2 ولسمشرانو د لوړې د مراسمو شاهدي وي. به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم. به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد می کنم. د لوی خدای جل جلاله په نامه لوړه کوم. د لوی خدای جل جلاله په نامه لوړه کوم. انتخابات ریاست جمهوری بدون شک تانست که میان جناح‌های مختلف شگاف‌ها، تصادم‌ها و تنش‌های خلق بکنه که باعث نگرانی کلان برای مردم افغانستان شد. نوای باید سوی او دا معضله چرتر حل سي د افغانستان موږ په بوران کې بیا هم دا بوران چې مخ ته ځي یا ډیریږي دا زموږ د ملت لوی تاوان.
د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې مذاکرات نتیجې ته نږدې شوي وو. د موټر بم برید له امله چې د یو امریکایي سرتیري په شمول 10 افغان ملکي وګړي پکې ووژل شول او 42 تنه ټپیان شو. 15 ورځې وروسته د سرطان په 19مه د امریکا ولسمشر له طالبانو سره د سولې مذاکرات لغوه کړل. خو د همدې کال د دلوي میاشتې په 11مه ډونالډ ټرامپ افغانستان ته په ناڅاپي سفر راغی چې ولسمشر اشرف غني هم ورسره په باګرام هوایي اډه کې ملاقات وکړ چې په کور دننه د پراخو اعتراضونو سره مخ شو. په تیر کال کې د افغانستان رسنیو تر ټولو ګرمه موضوع د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې مذاکرات وو. د افغان سولې په تړاو پر قطر سربیره په روسیه، پاکستان او ازبکستان کې هم ناستې ترسره شوې. خو په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ لس پړاویزه خبرې اترې بالاخره د یوې توافقنامې په لاسلیک کېدو تمامې شوې. د هوت میاشتې په 10مه په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په حضور کې د طالبانو سیاسي مرستیال ملا عبدالغني برادر او زلمی خلیلزاد ترمنځ د سولې توافق لاسلیک شو. په ورته مهال د متحده ایالاتو دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي له افغان حکومت سره په کابل کې ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې توافقنامې پر اساس د 15,000 طالب بندیانو خوشي کېدو وروسته د توافق په 10مه ورځ بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو ته اشاره شوې. خو ولسمشر غني د بندیانو له غیر مشروط خلاصون سره مخالفت وښود او د مذاکراتي هیئت ټاکلو پر سر له سیاسي مشرانو سره اجماع رامنځته نه شوه. ځینې سیاسي شخصیتونه او د سولې مذاکراتو کې دخیل کسان وایي مذاکراتي پلاوی باید ټولو خواو ته د منلو وړ وي او دا مذاکرات د ولس تر کلک نظارت لاندې بریالیتوب ته ورسیږي. سوله پورته د سیاسي اهدافو څخه او دا چې د ولس دغه قوي غوښتنه د سیاسیونو درک ته رسیدلی اوسي او سیاسیون هغه اشتباه ونه کړي چې خدای ناخواسته فرصت راغلی وي او دوی ورنه ګټه نه وي پورته کړي. افغانان باید په احتیاط سره د سولې دغه خبرې اترې وڅاري او د عام ولس د کلک نظارت لاندې دغه خبرې باید بریالیتوب ته ورسیږي. د زمري په 4مه ګډو ځواکونو د پکتیا په زرمت کې د یوې کورنۍ 11 غړي چې د پوهنتون استادان او محصلین ووژل. په لوګر کې 2 ورونه په خپل کور کې په بمونو والوزول شول. د جوزا په 4مه د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې 4 ورونه د خاصو ځواکونو له لوري د شپنیو عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. د جدي په 14مه د کابل ښار 11مې ناحیه کې د پخواني جهادي قومندان امیر ستار په شمول 15 تنه د ملي امنیت خاصو ځواکونو له لوري ووژل شول. دا ډول تیر کال په میدان وردګو، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې د ملکي تلفاتو سربیره د اسد میاشتې په 18مه د کابل لویدیځ کې د واده په مراسمو ځانمرګي برید کې چې مسؤلیت داعش ډلې ومانه 63 تنه ووژل او 102 تنه ټپیان کړل. د میزان په 26مه د ننګرهار هسکې مینې ولسوالۍ جودري سیمه کې ځانمرګي برید 80 تنه ووژل او د جدي په 18مه د هرات شینډن کې هوایي برید پر مهال 40 کسان ووژل شول او د هوت د میاشتې پر 14مه د کابل لویدیځ کې د عبدالعلي مزاري 15م ترین غونډه باندې وسلوال برید کې د رسمي شمیرو له مخې 32 تنه ووژل شول او 58 تنه نور ټپیان شو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تیر کال کې د ملکي تلفاتو عاملین، بهرني او حکومتي ځواکونه، طالبان او د داعش په شمول نورې ترهګرې ډلې او پر کونړ د پاکستان توغندیز بریدونه یادوي. خو د افغانستان د بشري حقوقو سازمان د ملکي تلفاتو شمیرې لوړې بولي او د تلفاتو کچې لوړېدل د بهرنیو ځواکونو له لوري هوایي بریدونه په ګوته کوي. افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای دنیا در زمینه تلفات افراد ملکی است. بخش‌هایی از این تخلفات توسط نیروهای بین المللی صورت گرفت.
په 1990 کال کې که له یوې خوا خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له ګڼو ګواښونو سره مخ وو، د بیان ازادۍ پر وړاندې هم محدودیتونه راولاړ شول او سیاسي فعالان د هدفي بریدونو سره مخ شو. لیکوال او سیاسي فعال وحید مجده د عقرب په 29 تاریخ په داسې حال کې ناپېژاندو وسلوالو په ډزو وواژه چې له جومات څخه د کور پر لور ستنېده. د 15,000 طالب بندیانو خوشي کول د طالبانو او متحده ایالاتو د سولې توافقنامې مهم جز دی، خو افغان حکومت ټینګار لري چې طالب بندیان د شفاف میکانیزم پر اساس خوشي شي. هیچ نوع تعهد بر رهایی 50,000 بندی وجود نداره. ما بار این موضوع را به صورت شفاف با دکتر سب خلیلزاد و تمام مقامات دیگه شریک ساختیم. طالبانو ته نږدې کسان او څارونکي د حکومت پر دریځ نیوکه کوي او وایي د بندیانو موضوع د سیاسي امتیاز ترلاسه کولو لپاره ځنډوي. حکومت د سیاسي امتیازاتو په خاطر باندې پکې آنی بانی کوي، کنه هم امریکایان او هم همدا موجوده حکومت دواړه اعتراف کوي چې امریکایان چې د طالبانو سره توافقات کړي دي، دا توافقات قدم په قدم د دوی سره یوځای شوي دي. که څه هم حکومت تیر کال د دلوي په 28مه په افغانستان کې د داعش ماتې اعلان کړه، خو د افغان سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د داعش په ماتولو کې د طالبانو نقش ټاکونکی وباله. 250 نفر مسلح مربوط داعش که در برابر طالب می جنگیدن و اونها در محاصره طالب قرار گرفتن، بالاخره دولت مداخله کرد، اونها را با خود بردن، گفتن که مربوط ما میشه، ما باید تحقیق کنیم که دولت هستیم، گفته اونها را از محاصره طالب خلاص کردن. په چین کې د کووید-19 یا کرونا وایروس افغانستان ته هم خطر پیښ کړ. د کرونا لومړنۍ پیښه د هوت میاشتې په 15مه په هرات کې ثبت شوې او دمګړۍ یا د وایرس د خپرېدو په حال کې دی. د روغتیا پر وزارت نیوکې دي چې له ایران نه د افغان کډوالو د راستنېدو برخه کې لازم تدابیر نه دي نیولي او د نړۍ د نورو هیوادونو برعکس چې ورتلونکو مسافرو ته 14 ورځنی قرنطین په پام کې نیولی، ډاکټران د کووید-19 مخنیوي لپاره په احتیاطي تدابیرو ټینګار ترڅنګ په اجتماعي روابطو کې د تغییر وړاندیزونه کوي. ما به خاطر جلوگیری از این وایرس بهترین کاری است که دستای خود همیشه بشویم، با آب و صابون و به صورت درست بشویم. افغانان په داسې حال کې له زوړ کال سره مخه کوي چې د جګړې اداري فساد سربیره د واک پر سر سیاسي کشمکش دوام لري، خو ممکنه بین الافغاني مذاکراتو ته لا هم تمه شته چې د دایمي سولې ټینګښت زیری له ځان سره ولري. هارون ناصر، کابل نیوز، کابل. د 1998 کال په اړه زموږ د همکار هارون ناصر د چمتو شوي ریپورټ لیدونکي واست. د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالو کچه کمه شوې، خو لا هم له ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ یا نای وایي د تیر 1490 هجري لمریز کال په پرتله په 98 کال کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی 18% کم شوی دی. دوی وایي په روان کال کې د قتل موارد کم، خو د اختطاف پیښې زیاتې دي. په ورته مهال خبریالان هم له دې وضعیت اندېښمن دي او ټینګار کوي چې د خوندیتوب ته باید جدي پاملرنه وشي. نړیوال خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. وروسته خبر مو دا چې کرونا ویروس لا هم په نړیواله کچه د خبرونو سره ټکي جوړوي. د نړۍ په لروبر کې له جدي تدابیرو سره سره د ویروس مثبت پیښې مخ په لوړېدو دي او تر اوسه پرې څه باندې 223,300 کسان اخته شوي دي. پر دې ویروس د مړو شوي کسانو شمېر له 9,000 څخه اوښته ده. چین چې دغه ویروس پکې پیدا شوی وایي د کرونا داخلي مثبت پیښې 0 شوي دي. له دې سره سم روانه خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. تر بیا د خدای په امان.